सूरत आल इमरान द्रिमसी पारा आयत नंबर 64। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। 63 आयातों पूरी द सूरह आल इमरान अवल हिस्सा मुँग इख्तिताम ता रसूल वा पदी के बयान इस बात द तौहीदो उस ददी 64 आयात ना तर 101 आयात पूरी दा द्वेम हिस्सा द सूरह आल इमरान दा। पदी द्वेम हिस्सा की बयान द सदाकत रसूल दे और पदी के द मुनकिरीन रिसालत कबायह और बद सिफात बयानई। दा द्वेम हिस्सा मजमून मगद सूरह बकरे दे सदाकत रसूल खुदलता तर्ज द सूरह बकरे न जुदा दे। सूरह बकरे की दा उन्वान सदाकत रसूल मुंग वेलो च द नबी अलैहिस्सलाम रिसालत साबितो खो द मुनकिरीनो द एतराजुनो जवाबुने कुल और दलता तर्ज दादे च दे के द अहली किताबो पिंजलस कबायह और बद सिफात बयानई। चगोर अखपला गंदा खलक की और जमा प नबी बाने एतराज कवाए खपला द के दादा कबाहात ती आओ गुतु चतवे जमा प नबी बांदे। बल द्वेम फर्क दारे च सूरह बकरा की मुखातब यहूदियानो और यहूद चिकमू दा मुलियानो नागी बा एतराजुन कवल नो ज़का आगीले जवाबुन वर्कुल जरूर च दागी एतराजुन इल्मी दलता बयान द ईसायानो दे पर सूरह आल इमरान की ईसायान अक्सर अमियानो और पीरानो नो द्वी आगा शान एतराजुन नु कवल इलम वसरनो खुदुम रवा चे द खपुल मुलियानो पीरानो अतकद्दुस द दी बजरुन क्यों चागी बोर्तसवे बस दी ब मनल को गलत बे मोर्तवे नो दी बोए बस दा गवीली दी नो आगा तकद्दुस इस्तलो द पारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द दुया कबाइह बयानई। चगोर जमा नबी द रिसालत ने इनकार कवे व गबांदी मुख्तलिफ किस्मा एतराजुन कवे और खपल द के दादा कबाहात थी द द्वी पिंजल लजबत सिफात पपदे हिस्सा के बयानई और द नबी अलैहिस्सलाम द रिसालत सच्चाई व साबित है दीजे के दा तरीक़ा दा उस दागे कबाहात नाम अवल कबाहत अगद दी 64 आयात ना शुरू कई ददी आयात रबत मख की सरदा दे मख की आयात की ऐलान द मुबाखले शो 63 आयात की आगा मखिनो आयातुनु की 61 और 62 63 की चगोर राशे क तासु ځان ته حق وایي مباخله به وکړو نو دوی وتښتېدل نو اوس دې یاد کې ورته وایي تختې ما راشه هغې کلمې او هغه مسلې ته کومه چې زمونږ او ستاسو منځ کې برابره خبره او مسله ده تختې ما او اول قباحت د دې ذکر کوي شرک کول دي کې شرکو الله سره یا دویم عنوان دا د اطاعت الاحبار والرهبان فی التحلیل والتحریم دی به د خپلو ملیانو او پیرانو خبره منله په حلال او په حرامو کې یو شی به الله نو حلال کړی د دې مولا به دوی ته حلال کړ د خپل مفاد دپاره دوی به حلالو ګڼلو یو شی به حرام نو د دې پیر مولا به دوی ته د ځان نه یو شی حرام که بس دوی به مې دا حرام دی نو د الله او د رسول خبره پرېښې وه او د خپل پیر مولا په خبره چا غلطه بوا د الله د کتاب نه خلاف بوا دی به بیا مغی پس روان او دغه شرک دی مبتلا شو
دا د دې اول قباحت ته او دې ځای کې ذکر کوي. وګورئ قل پیغمبر ووایا دوی ته یا اهل الكتاب اے کتابیانو، اے اهل کتابو د کتاب خاوندانو، عیسیانو ته انجیل ورکړی شو، یهودیانو ته تورات ورکړی شو. نو اے کتابیانو تعالوا راشئ الی کلمتن اغی کلمې او خبرې ته سواء بیننا و بینکم چې هغه برابره خبره د زموږ ستاسو منځ کې، زموږ ستاسو منځ کې چې کومه مشترکه او برابره کلمه ده نو هغې ته راشئ. مطلب تعالوا هغه قبوله کړئ. کلمې نه مراد جمله و مضمون ته مراد ده، او مراد ته توحید کلمه ده او د توحید خبره ده. ورپسې خپل وضاحت کوي یا کلمه کومه ده، هغه ده الله نعبد الا الله، دا چې مونږ به بندگی نه کوو مگر صرف د یو الله بندگی به کوو. ولا نشرک به شیئا، او مونږ به نه شریکو دی الله سره هیڅ شی، هیڅوک. مونږ به الله یکتا ګڼو، د شریکانو نه به پاک ګڼو. دا د ټولو کتابونو د ټولو پیغمبرانو متفقه مسله ده، په دې کې د هیڅ اختلاف نشته. نو ګوره ټول پیغمبرانو دا مسله کړې، د ټولو آسماني کتابونو کې دا مسله ده. نو دې کلمې ته راشه، دا خو زمونږ او ستاسو منځ کې مشترکه ده. تاسو اهلی کتاب ځان ته وایي، موږ هم قرآن والا یو. نو دا په قرآن کې هم ده، په تورات کې هم ده، په انجیل کې هم ده، په ټولو آسماني کتابونو کې ده. نو دا توحید مسله مشترکه مسله ده. راځئ په دې کې ولې اختلاف کوئ؟ سواء بیننا، دا زموږ منځ کې برابره خبره ده. تفسیر کشاف تفسیر مدارک والا وی لا یختلف فیه القرآن والتورات والانجیل. دا داسې مسله ده چې په دې کې د دې باره کې په قرآن کې هم اختلاف نشته، په تورات کې هم پکې اختلاف نشته، او په انجیل کې هم پکې اختلاف نشته. کم آسماني کتاب چې تر اوچته نو پای کې د الله د وحدانیت او د توحید خبره ده چې الله یکتا دی، همداغه عبادت وکړئ، هغه نه سوال مدد غواړئ، هغه ته رکوع سجده کوئ. الله نه سوا بل پیر فقیر نه قبر والا او نه بوتان هیڅوک چاله څه نشي ورکولی، یو الله هر څه کوي. دا مسله په هر کتاب کې وه. تفسیر قرطبی والا وی دا اتفاقی مسله ده د ټولو کتابونو د انبیو، او د الله نعبد الا الله دا رد د شرک فی العبادت. عیسیانو با عیسی علیہ السلام ته الہ وی، چا به د مور مریم ته الہ وی او د هغې عبادت به کو. نو دی ورته وی چې نه نه دا تاسو غلطه کوئ، د خپل کتاب خلاف هم کوئ او د انبیو او د خپل نبی خلاف هم کوئ. په ټولو کتابونو کې د ټولو نبیانو خدا مسله و الله نعبد الا الله، بندگی منه کو مگر صرف د الله بکو. تاسو خو د عیسی علیہ السلام کوئ، عیسیانو تاسو خو د مریم رضی الله عنها هغې ته الہ وایئ، نو مشرکان او شرک کوئ. حالانکه دا مسله مشترکه ده، خو تاسو یې منئ نه. او بیا وی لا نشرک ولا نشرک به شیئا، دا داسې مسله د یو الله عبادت بکو خو الله سره به هیڅ شی نه شریکو. شیئا دلته ویلې دي دا رد د شرک مطلقاً. شیئا مفعول مطلق ته، اے شیئا من الاشراک، هیڅ قسم شرک په الله سره نه کو. یا مفعول به دی، هیڅ شی به الله سره په شیزونو کې نه شریکو، هر چیز دی. مطلب دا تفسیر ابن کثیر والا وی نه وسن نه صلیب نه صنم نه تاغوت نه اور نه بل شی. وشئن نکره ده او په سیاق د نفي کې راغلی ده، نو ډیر عموم باندې دلالت کوي. مطلب دا نه نبی نه ولی نه پیر نه فقیر نه حجر نه شجر نه بت نه صنم، نو نه نوري مخلوق نه خاکی مخلوق او نه ناری مخلوق، هیڅوک هیڅ شی به الله سره موږ نه شریکو، صرف د یو الله عبادت پکو. شیئا دا مطلب دی. ور دې ته مسله توحید وای، صفا. بعضی خلک یې کنه توحید واضحه کوي نه، بس یاره داسې معنی کوي چې الله نه سوا بل معبود نشته. نو هلکه معبود وضاحت خو که کنه،
چې الله نه سوا دا معبود خلق څنګه نیسي او پچا کې نیسي او خلق دا شرک په څنګه کوي. نو دا ټولو ته پته ده. وګوره څوک د قبر والا عبادت کوي، یو ولی په قبر کې بزرگ دی، هغه نیک سړی تیر شوی دی، هغه د قبر نه درگاه جوړه کړې ده او خلک هغه له ورځي عبادت کوي او هغه نه سوال غواړي، هغه نه مدد غواړي. دا د هر موس کې لګي وای ایاک نعبد و ایاک نستعين، اے الله زب خاص تا عبادت کوم نه بدبل کوم، خاص تا نه الله مدد غواړم د بل نه منه غواړم. او چل تلاړ شي قبر ته وای دا راکو اولاد راکو برکات راکا، دا سوچه شرک کوي، خپل موس په مطلب هم نه پوي. دغه عیسیانو با اسه داوی کولی مونږ کتابیان یو او خپل کتاب د توحید دا مسله نه منله. دغه پیغمبر ول دعوت ورک چراشه هغه مسله چې د ټولو منځ کې مشترک تا توحید مسله اخو منه نو عام تاسو نه منه او اعتراض زمون په نبی کوي، زمون اخیری نبی نه منه. نو مشرکان یې شرک کوي، غټ قباحت خود کېدا د اول خدا خپل قباحت ځان لري کې عقیده خو سم کوي کنه، بیا زمون نبی باندې اعتراض کوي، دا د هغه اولنې قباحت ته. او بل پکې دا خبره مو ولا يتخذوا نبني سبادنا بعض زمون بعضن بعض لرا اربابن په خدای تو من دون الله سوا د الله نام، زمون بعضی به بعض لرا په خدای تو باندې د الله نه سوا څوک نه نیسی. دوی مندا مسله په کتابونو کې وا ارباب جمع د رب ده او دا ویل کېږي احکام جوړون کی ته قانوندان تا. نو دا رد د شرک فی الحکم والقانون چې څوک په فیصلو کې په قانون کې الله سره د بل فیصله مني، د الله د کتاب مقابله کې د مخلوق خبره مني، د الله د فیصله په مقابله کې د مخلوق فیصله مني، نو دا شرک فی الحکم والقانون کوي. دی بل قانون جوړون کی مني، بل قانوندان مني، نو دا شرک فی الحکم دی کوي. تفسیر مدارک ولا لیکلی دی د معنی دا ده لا نطيع احبارنا فيما احدثوا من التحلیل والتحریم، مونږ با د خپل مولیانو تابعداري نه کوو په هغه خبرو کې چې دوی د ځان نه کم حلال حرام جوړ کړي. یو شریعت ست حلال ویلی او ست حرام ویلی او مولوی سے مغه د الله حلال او حرام بیانې، نو بیا خو ټیک تا. یو د دوی عیسیانو کې مولیانو نو هغه د ځان نه حلال حرام جوړ کړي د خپل پیسو چاندو د پاره، او به خلکو ته وی کله به سو کو معاف کړل چاله به سزا ورکړه، چې کوم به کې امیر سړیو او ګناه به وکړه پاګه به سزا نه جاری کوله، ابوله سه پیسې لاس کې کیخوي نو بس ویره دا خیر دی سزا خدا د خو خیر د کده سی او محترم سړی وی لګ ډیر گنجائش مو سر کې دی شي. ابه پریخ غریب سړی بو چې وس پینه کېده بس فوری به سزا جاری کړو، الکه انجیل کې دا راغلی دي، تورات کې راغلی دي، بس دې گیر کوي. نو د غریب د پاره یو قانون او د مالدار د پاره بل قانون. نن زمام بدعتیانو مولیانو دا تیور دي، بدعتي مولام چې کم زیاده د خېټه نه غوړي ګلته نزي او چې کم زې لګ ډېر سو ته ملاویږي نو الته فوري زي. زموږ استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری حفظه الله غوي وکله چې د بدعتي مولا سو کول راشي او چرته غریب سړی مړ شوی او داغه وارثان راشي ورته وی یرا مولوی صاحب جنازه لراشه او هغه د سره خوا کې په گاوند کې اوسېږي، نو چې کله ورته وی فلان کې وفات شوی د جنازې له ورځې دی وته وی کوم هغه د سیلری وته لاسونی سي یره زوزګار نیما زچته زم روانه مو زما کار دی. او کو چرته یو مالدار سړی امیر سړی مړ شوی او داغه وارثان رچی فلان کې حاجی صاحب هغه وفات شوی دی ته به جنازه کې خخه غدلتا وای پرون مم لیدل دلته ناستو هغه دلته چې راځي او خلری وي او دې به دلته یادای او بس در بشم ته پیغام شه نیمه غنټه مخ خیالتا حاضری. نو دا د پیسو خلق دي، د چاندو خلق دي. دقس يهوديانو عیسیانو چې کوم مولیانو غي بدا کار کو دغیا راهبانو
احبار او رهبانو به دا کارونه کول. نو په دې وجه دوی د خپلو ملیانو نه چې کوم دی په خودیتوب یې نیولي وو. د دې وجه نه دا آیات چې کله صحابي دی عیسائی مسلمان شوی دی عدی بن حاتم رضی الله عنه، هغه چې د آیات واورېدل د نبی علیہ السلام نه تپوس کړ، وی اې د الله رسول په دې حد پوه نه شم، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، چې تاسو بعضو لره په خدایتوب نیولو د خپل مولیان، نو موږ خو چې خپل پیر مولا ته خدای نه دی ویلی، نو قرآن څنګه وایي چې تاسو په خدایتوب نیولي وو؟ نو نبی علیہ السلام ورته وایي د آیات مطلب دا دی چې تاسو به خپل پیر مولا دا الله د کتاب په مقابله کې حلال او حرام منل کو نه به منل، چې تاسو ته خپل پیر مولا وي دا شی حلال دی نو تاسو به الله کتاب ته نه کتل، خو خپل پیر مولا ته هم کتل، تاسو به هاو بالکل مولوی سے ویلی دی بس حلال دی. اكو هغه برته وی چې حرام دی نو شی په شریعت کې نو حرام، خو تاسو یې مولوی سے ویلی دی نو بس ورپسې بشوي بیا او جدا هم کړی دي. نو دقه ارباب من دون الله ویل کی کنه د تاسو دای حلال او حرامو کې تابعداري کړي او په غلطو کې. نو ځکه قرآن وایي نه بنیسو مونږه بعضی زمونږ بعضو لره ارباب من دون الله، په خدایتوب سوا د الله نه، او تاسو سوا د الله نه غي په خدایتوب ونیول، دغه حلال حرامم منل، نو دا شرک فی الحکم والقانون کو کنه. نو فین تولوا بس کو چری دی وړیدل او د دې خپل قبایح نه رامنې نشو، نو فقولوا ورته وایي اشهدوا گواو سه بأننا مسلمون چې بشک موږ مسلمانان یو، مونږه موحدین یو، او که تاسو هر قسم شرک کوئ خو موږ شرک نه کوو. موحدین مسلمانان او په قرآن او سنت باندې پوی هغه چرته د خپل غلط پیر مولا خبره په داسې غلطو کې نه مني، تحقیق کوي، دا نه چې صرف بس نومې د مولا دی او نور مولا شاګل دی او ته ورپسې روان دی کنه. خلک وایي کنه هر سورګری مولا شاګل نه ګوري، دا نه چې ته سره پټکې د سړی ګوري او ښایسته آواز یې ګوري ته بس مولا خدا دی، او نور دا نه ګوري چې لکه دا مسله دی د قرآن او سنت مطابق کوي او کو نه کوي. نه دې ته به ګوري عیسیان چې تباه شو خو په دې وجه تباه شو چې هغوی به د خپل پیر مولا داسې پړنده باندې خبره منله او تحقیق به نه کوو. نن دا خلک زموږ پاکستان کې څومره غلطو خلکو پسې روان دي، دا شوف شوف سرکار دیو، دا فلانکی بابا دیو، فلانکی پیر صاحب دیو، دې جنت ټیکټونه ورکوي او څوک وایي. اوس دا کومې د عقل خبرې دي؟ یو سړی باسي چپ چپ کوي او ته به ورته لکه دا غټ سرکار دی پیر صاحب دی، دا خو تم کولی شي هسې په چپ کوسه کېدل، خو دا خو به اسانه خبره وه. زموږ خلک ډېر ناپوهه دي، دی په دې شرکونو کې نن سبا ډېر مبتلا دي. ښه غلط پیران پیر صاحب چرسونه بنګونه سکي او ده به ورته لوی مرتبه جوړه کړي او داسې ټیټ ټیټ به وله راځي، اوس نعوذ بالله سجدې به ورته کوي او هغه به ځان باندې تور صادر راچولي او کله به میکاپونه کړي، ځان مې په اوچته کرسۍ کښېنولي، دا مریدان مو ته د خپو کې ناست دي او په دې دربار کې به لګیا نعوذ بالله سجدې به کوي. او کله چې مسجد نو په شا شا تیزي پیر صاحب ته به شاکې نه، نو داسې په شا شا وځي او رواني، او څوک به ځان باندې جذبې راولي. جادوګران مولیاني جادوګران نه خو هسې بس ځان له چې کوم دی د پیسو یو ذریعه کتلي، نو به جذبې په ځان راولي او کله یو باندې ورغورځېږي او کله بل باندې ورغورځېږي. هلکه دا دین دی، دین خو لیونتوب نه چې ته لیونی شه یا ته په بل ورځه. داسې قرآن او سنت نه خلاف چې څومره خلک روان دي، نو دو هغوی دپاره دا ډېر غټ په دې آیاتونو کې نصیحت دی چې ګوره سم شی. یهودیانو عیسیانو به دا کارونه کول تباه شو، دې امت ته دا خبر الله کوي چې ګوره که تاسو داسې کوئ تاسو به هم تباه شئ، نو سم شی خپله قبله درسته کې. یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده. په دې آیات کریمه کې د دوی دویم قباحت ذکر کوي چې غلط او بې دلیل خبره دوی مني او بیا د غلط دین نسبت ابراهیم علیه السلام ته کوي شرک
او ځان ته سوی ملت ابراهیم باندې موږ روان یو. ملت ابراهیم کې خو شرک نه و، خو ټول توحیدو. ابراهیم علیه السلام پوخ موحدو او ټول عمر توحید دعوت کړی دی. دوی سوی ابراهیم علیه السلام يهوديانو په دین د يهودیتو، عیسیانو ابراهیم علیه السلام په دین د عیسایتو. الله ورته ظالمانو دروغجنو. ابراهیم علیه السلام کله تیر شوی دی او يهودیت عیسایت او تورات او انجیل خو بعد کې راغلی دا کنه. او ته څنګه وایې چې ابراهیم علیه السلام يهودي یا عیسائی خو ډېر پهله تیر شوی دی؟ نه ظالمانو په ابراهیم علیه السلام دروغ تړی. دا غلط دین نسبت چاته کوي؟ سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته. دی بل دروغ دی، نو دا پکې بل قباحت او دروغجنم ډیرو او شرک به په غلط دلیل سره ثابتو. نن سبا هم دی کنه شرک بکې وګوره قران کې راغلی دي او غلطه مسلې بکې قران کې راغلی دلیل هم تاسو وخی. وګوره پیغمبر عالم الغیب دی کنه قران کې یو ما هو علی الغیب بظنین د آیات په غلطه ترجمه او غلط مقصد بیان کی. امیان خو نه پوهیږي وای قران نه خبر وکړه رتب ځان خبره دا په حق پر سالم سر بکینی چې تا ته پته ولګي چې ز څومره وبو کې یا زره چا خبره یا بیان اورم دا واقعي صحیح دی او کنه دی. نن زبا خو د میډیا دور دی، هر سړی راضي بس لګیا دی خبرې کوي په میډیا باندې. نو ته وګورئ چې د کې حق سو کوي د قران او سنت موافق خبره سو کوي. نو دی وګوره د غلط دین نسبت ابراهیم علیه السلام ته کو غلط مسلې به کولې. یا ال کتاب کتابیانو لم تحاجون تاسو ولې جګړه کوي فی ابراهیم په بار د ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التوراۃ والانجیل او نو نازل کړی شوی تورات او انجیل الا من بعده مگر پس د ابراهیم علیه السلام نام. تورات انجیل خود ابراهیم علیه السلام نه ډیر بات کې راغلی دي او تاسو په دې باندې لګیای جګړه کوي. ابراهیم علیه السلام وی د عیسی علیه السلام نه 1500 سال پہله تیر شوی دی. 1500 سال انجیل نه پہله او د حضرت موسی علیہ السلام نه 1000 سال پہله ابراہیم علیہ السلام تیر شوی دی. زر کاله پہله مطلب زر کاله بعد د ابراہیم علیہ السلام نه تورات راغلی دی او 1500 سال بعد تی انجیل راغلی دی. نو څنګه تاسو چې ابراہیم علیہ السلام يهودي یا عیسائی؟ الله وی غټ دروغ موي. افلا تعقلون دا عقل نه ولي کار نه عقل بي عقل کم عقل خلق یې دروغ وای. ها انتم خبردار تاسو ها اولای اغه خلق کې حاججتم چې تاسو جګړه کوي فی ما پا خبره کې لکم چشتا تاسو سره به باغی باندې علم نفلم تحاجون پس ولې تاسو جګړه کوي فی ما پا خبره کې لیس لکم بی علم چې نشته تاسو سره پای باندې علم. کبي خبره باندې دلیل شتا نو پاغه باندې څه خبره وکي، خو چې کومه خبره باندې دلیل نشته پاغه ولې خبره کوي. اوس ګره خبره باندې ستاسو په دین کې چې کوم دلیل وی لکه حال د عیسی علی السلام نو خو نه منئ. تاسو ته په انجیل کې ویل شوی چې عیسی علی السلام د الله پیغمبر دی او د الله عاجز بنده دی. الله ته محتاج او ارسل الله ولا ور کړو، تاسو ته الہ جوړ کو. تاسو نعوذ بالله عیسی علی السلام ته خدای او ابن الله وای، د الله زوی ورته وای. نو کومه باندې چې دلیل شته نه منئ، ای خلاف کوي د خپل کتاب. په کومه خبره چې سره دلیل نشته لکه حال د ابراهیم علی السلام نو هغه باندې خو په طریق اولا ناجایز چې جګړه او بحث وکړي، نو هغه باندې بازونه کوي او ډېر بیا عقل خلک یې ښا. والله یعلم والله خپويږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږئ. او ما کان ابراهیم نو ابراهیم علی السلام دا تفصیل او الله د علم کوي. نو ابراهیم علیہ السلام یهودین په دین د یهودیت ولا نصرانین او نه په دین د عیسایت ولکن کان حنیفا لیکن اوغه کلک موحد او پوخ توحید والا مسلمان تابعداری کوونکی د الله. ابراهیم علیہ السلام خو ټول عمر د الله د وحدانیت بیان کړی دی. وګوره د قوم ابوتان ټکو سترې کړل د توحید په مسله باندې پلار سره خلی پلار د پلار کور پری دی پلار وباسي. بادشاہ سره نمرود سره لګیا دی مناظره کوي په دې مسله باندې. د دې مسلې په وجه باندې اور کې چولی کیږي. دا خودمره پوخ موحدو
تاسو شرک کوئ، عیسی علیہ السلام ته الہ وای، عیسی علیہ السلام ته ابن الله وای، او نسبت چاته کوئ مونږ ملت ابراهیم ولایو. نو الله کې ملت ابراهیم خو د سره شرک نو، او ټول توحید دروغ جنانو، او بیا نسبت هم د يهودیت او عیسیت هغه ته کوي. عجیب خلک کې. وما کان من المشرکین، او نو ابراهیم علیہ السلام د ډلې د مشرکانو نام. شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده لیکلی دي، وینن سبام ډیر خلک وي مونږ احناف یو، حنفیان یو، او مسلک حنفی با دغه مسائل بنمني، ځان ته به حنفی وي، زه د احناف په مسلک او د احناف مسلې بنمني، د امام صاحب خبرې بنمني، بس چې کومه کې فائدې امني او چې کومه کې فائدې ني هغه نه مني. اوس ګوره په قرآن په ختم باندې اجرت په ختم د قرآن په تراو کې د قاری صاحب قرآن وي او پیسې راکا. اوس د احناف مسلک څه دی؟ ناجایز دی، په دې باندې پیسې اغستل، قرآن باندې اجرت هغه حرام غني. دغه رنګ مسله د سماع الموتى مړی اوري، په دې کې د احناف مسلک څه دی چې نه اوري، نو دلته حنفیت بیا ایر شغه نه مني. دا رنګ مسله د وسیله د اعمال صالحو ناغه بیا نه مني. ډېر خلک ځان ته احناف دیوبندیان وي، دې مسلو کې بیا خطا شي، ولې فائدې پکې دي. د شیخ القرآن رحم الله به وي دقه سیسیانه کومه مسله کې چې به فائدہ وه نو بس هغه به منله، کومه کې چې به فائدہ نه وه به نه منله، بس یې بدیم کول. ځان به ملت ابراهیم حسابو او کول به دغه خلاف، صرف په نوم باندې ملت ابراهیم کو به شرک. وإن أولى الناس بشک لایق د خلقنا به ابراهیم علیہ السلام ته په نسبت کولو کې للذین خامخا کسان دي اتبعوه چې د تابعداري کړي وام، وهذا النبی او دا نبی علیہ السلام والذین آمنوا او مؤمنانم ابراهیم علیہ السلام ته په نسبت کې لایق خلق هغه دي چې پاک وخت کې دغه تابعداري کړي وا. بل زمون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د توحید خبره کوي دا اصل ملت ابراهیم ولادي، او کم چې مؤمنین موحدین دي دغه خلق دي. دا اظهار د شرافت د آخري نبی او د آخري امت ته دوی اصل ملت ابراهیم ولادي دي چې د توحید مسله بیانوي، او دغه مؤمنان دوی په کار چې نسبت ملت ابراهیم ته کیتا سنا. او والله ولی المؤمنین، او الله خو دوست داسې مؤمنانو دي څوک چې صحیح حقيقي ملت ابراهیم باندې رواني. او دې ځې پورې دار دوی دویم قباحت چې احتجاج بالباطل و انتصاب الدين الباطل الى ابراهیم علیہ السلام ته د غلط دین نسبت کوي. واخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ. الله د قرآن صحیح علم او صحیح عمل کولو توفیق مترا نصیب کی، د قرآن برکات رحمتونه په موږ باندې راوړي. الله ردی نیک عمل په وسیله باندې زموږ ټول ګناهونه معاف کی، د نیکو توفیق راکړي، حرافت مصیبت حاسدین الله موږ پامن کې وساتي. الله خصوصي رحم او کرم په موږ باندې وکړي. سره ملګری دي درس قرآن ته ناس راغلي دي، الله ټول ردی بدله اجرونه دنیا کې مور کې آخرت کې مور کې دی اجرونه موږ هم راکړي، زموږ مور او پلار ته مورسه الله څوک بیماران ټول بیماران له صحت ورکړي، چا څه حاجات الله ته پوره کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلی الله